ان الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر. حدیث نبی علیہ السلام وایي الله د خپل دین حفاظت کوي په فاسق سړي باندې هم کوي. دا د ځان کمال مه بوله، خو البته خپل وخت یهودیانو خپل یهودي باطل دین ته څومره وخت ورکړی، عیسایانو په دغه حال کې چې د دې دین منسوخه دی، هېڅ د قابل قبول نه دی، د قبول وړ نه دی. لیکن عیسایان ټوله شپه په دې باندې اخته دي، خپل دعوتونه کوي. جاپان کې یو کس زما مطالعه کړي، هغه راته وویل د شپې 12 بجې دروازه راوټکه، وما چې خلاصه کړه دونې غټې غټې زیرې دي، مصلح کسان ولاړ. ما ورته الخیر ول دوی د انجیل صفت راته شروع کړه، د بایبل صفت یې شروع کړي. بایبل هم د عیسایانو یو کتاب ورته راوړ. ول ما ورته زه خو مسلمان ول نه، دا دین ډېر غوره دی. دا د عیسی علیه الصلات وسلام العیاذ بالله چې د خدای بچی و، د هغه دین ما ورته نسو کړی چې هغوی د خپل باطل دین دپاره، د باطل دین دپاره کور په کور باندې هڅه کوي ځغلي. موږ د خپل حق دین دپاره څه کړی؟ موږ د خپل قرآن دپاره څه کړي؟ بغیر د پیسو، بغیر د وخت ضایع کولو، بغیر د روزګاره، بغیر د ډالرو، بغیر د افغانیو بل شی ولا که زموږ په ذهن کې څوک راواچي. څلور ساعت په دغه څه خلک د باطل دین دپاره څه کوي؟ موږ د حق دین دپاره څه کوي؟ هغه یو څو تبلیغي حاضرات چې ووځي په هغه باندې هم د شاوخوا لګي، څوک یې په کم لقب وایي، څوک یې په کم لقب وایي، څوک یې په کم لقب. تا خپله چیش کړي، ته ځان ته لہذا ځانو دغه قرآن د الله د لورې یو بهترین نعمت دی الله موږ ته راکړی. موږ ته خدای یو جوړه ګوله الله په خوله کې بیا بالخصوص اوس دور کې څنګه چې د کور مدرسه د بچی راوسته ځینې خلاص دی، هغه ماښام 2-3 کاله ما بعد قرآن عزت ته راسي. نو تا ته مې چیرې قدر تا ته د بچي چې قدر چیرې باندې ته خو اوس هم پر قرآن باندې ABC ته ترجمه کړې، ته خو اوس هم پر قرآن باندې مکاتبو ته سینټرونو ته ترجمه کړې. که ته وایې یا نه ده، زه به تا ته به دلایل ته ثابته کړم. کم بچی چې ستا د په سینټر کې سبق وایي، هغه ته ته د میاشتې 1000 روپۍ فیس ورکولو باندې دي، پر بدن باندې دي، هېڅ نه تېرېږي. لیکن د مدرسې فیس چې ستاسو غواړي 200 کال لري، 300 کال لري، داسې زور درکوي لکه ستا د بدن څخه چې غوښې پرې کوي. دا ستا د دین سره مینه ده، دا ستا د قرآن سره مینه ده. دا موږ ته د یوې علاقې خلک یو، په دې سره مبتلا یو. تاوان څه د صحابهو دور وګوره چې هغوی د یوه آیات دپاره څومره سفرونه کول، څومره مشکلات یې پر ځان وړل چې یو آیات یا بېخالي یوه کلمه یې زده کړې وه، پر اور بې سوځول. د حضرت بلال رضی الله عنه تاریخ وګوره، د ایمان راوړی، خپلې مالکې راواړل، بالک یې راواړولې په ګرمو تپنه مځکه کې چې توسونه یې ځینې وتل دی پر پرې باسي او بیا که شوي. په هغه وخت کې هم د احد نړۍ هغوی سره د دین قدر. حضرت خباب رضی الله عنه کباب سوی دی، په ژوند کې کباب سوی، پر ملا یې د اور سرې کړي نیزې ورنیولې دي. ستا ولې دین راوړ؟